حدیث کے راضی دوانو جہان سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چکل در رمضان میاش راشی او در رمضان دا میاش شروع شي نو صفدت الشیاطین شیطانان وتړلی شي او غلقت ابواب جهنم د جهنم دروازې بند کړي شي وفتحت ابواب الجنه د جنت دروازې کلاو کړي شي او په دې میاش کې الله په شا باندې مرګ راولي نو د جهنم ته د دو چانس ډر کمی یعنی په مؤمن بنده باندې الله مرګ راولي او عقیده د توحید دا عقیده کې شرک او کفر نشتا نفاق پکې نشتا او بده باندې بدی میاش کې الله مرګ راوستو نو دا د نیکبختی او د سعادت مرګ دی یعنی ډیر امید دا دی چې الله به ته بخنه وکي او الله به جنت ته بوزي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شیطانان وتړلی شي نو ذهن ته سوال راځي چې شیطانان څنګه تړلی شي بیا خو په کار دا ده چې موږ ګناهونه نه کولې او حال دا ده چې ډیر د خلک دی چې په رمضان کې مت الله نه دی یاد یعنی خلکو ته خی و زر او جیم او د روزه نه د لګیا د پټه روزه ما تګړي او خوراک کوي اسکاک کوي د الله نافرمانی کوي او د خلک مشتا چې اسی په خله باندې روزه نیولې صرف خله ته کوریا چولې دي غوګونو باندې ګناهونه کوي پسترګو باندې ګناهونه کوي په جبه باندې ګناهونه کوي په لاسونو خپو باندې ګناهونه کوي نو شیطان د تړلو څه مطلب دی چې الله شیطانان وتړي او شیطانان الله تعالی بنکي صفدت الشیاطین دغه خو یو لند جواب دادې دی شیخ الحدیث مولانا حسن جان شهید رحمه الله دغه نه چاته پوس وکړو ولله شیطانان پر رمضان کې وتړلې شي داخله ګناهونه ولې کوي ناغو ته په جواب کې وی ول شیطان ټول کال دومره کار کړي او ځان له دومره کارګونان تیار کړي چې شیطان وتړلې شي نو غي خپل کار کوي یعنی الله شیطان دومره مهنت کړي دی چې هغه ځان له انسانانو کې ملګری پیدا کړي دي کارګونان پیدا کړي دي ابلیس تړلې شوی دی شیطان تړلې شوی دی خو د ابلیس او د شیطان کار دی کوي لګیا دی او دویم چې کوم تحقیقی جواب دی د علماو هغه دا دی چې صفدت الشیاطین د الله پیغمبر و شیطانان وتړلې شي نو سوال دام راځي چې څه ګناهونه خو انسان د شیطان د وجه نه کوي خو شیطان چې دا ګناه کړي و د چا د وجه نه کړي و شیطان په دې ګناه باندې څه شي آماده کړي و هغه دشمن دی چې هغه د شیطان نوم غټ دی وره او هغه دشمن ته نفس ویل کېږي نفس شیطان په دې ګناه باندې چا آماده کړي و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین په خپل کلام کې فرمایي چې کله ته الله وی چې اسجدوا لآدم آدم علیه السلام ته سجده وکړي نو فسجدوا الا ابلیس ټول سجده وکړو ابلیس ظالم سجده ونه کړ او سی وی ول خلقتنی من نار وخلقته من طین الله زدي د اور نه پیدا کړې مو د خټې نه پیدا کړې زه څنګه ته سجده وکم نو ګور دې په دې ګناه باندې خپل نفس آماده کړو د الله په نه منلو باندې خپل نفس آماده کړو د دې وجه علماء وایي د شیطان لوی دشمن دی انسان هغه د انسان نفس دی ګور خپل نفس ځکه په قران کې الله وایي ان النفس لاماره بالسوء دا نفس انسان ته د ګناه ترغیب ورکوي په ګناه باندې آماده کوي د ګناه طرف ته مایل کوي نو په رمضان کې شیطان تړلې شوی دی خو د انسان نفس نه تړلې شوی وره دا چې وې د نسوارو دماغ دی وې دماغ بنه خرابې او د چرسو دماغ دی دماغ بنه خرابې او په معمولی خبره باندې د برس په موت وردانګي او د ګریوان نه رانی شي دا نفس ته به د ګناه باندې مجبور کړي شیطان نشته دی خو د شیطان کار نفس کوي روزه د وګونو کې
هغه بلاګانې یې خې دی وګانې بجانې پیوري روزه د خو خپل جبه د ګناهونو نه محفوظ او نه ساته غیبتونه کوي دروغ وای چغلیانې کوي د بل سپکه وای اسی فضول او عبث خبرې کوي په دې ګناه باندې د خپل نفس آماده کړی دی نو که انسان و چې شیطان تړلی شوی دی او زه به ګناهونه نه کوم نه د شیطان نه لوی دشمن وسم زما او ستا سره دی چې هغې ته نفس ویلی کېږي نو دا دعا هم پکار ده چې الله ما د شیطان او د نفس د دواړو شر نه مې وساته د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي دی هغه ته نبی علیہ السلام وی که ته مسلمان شې تا ته به زه زبردست دعا وښیم نو چې کله مسلمان چې د الله پیغمبر ته وی الله نبی ما ته دعا وښیوه نبی علیہ السلام مته ویل داسې دعا کوه چې الله ما د خپل نفس او د شیطان د شر نه محفوظ وساته الله د نفس او د شیطان د شر نه موږ شیطان یادو خو نفس هم چرته یاد نه کوي د شیطان نه لوی دشمن نفس دی ګوري بیا او دویم نمبر لوی دشمن شیطان دی نو په کار دا چې په رمضان کې خدای شیطان تړلی شوی دی خو خپل نفس مقابله موږ تاسو وګورئ گناهونو نزان وساتو د الله د نافرمانو نزان وساتو محمد إبراهيم محمدي